نارونو نن دا خبره زکوم او دا په ذهن کې واچوي او دا د دې علماو ته خدا به علما نه زمان مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د اکوړي محتمم شیخ العرب والعجم نور الله تعالی مرقده هغه مبارک ته فوجي ریټایر فوجي وړي ورته راوړل ولجی دا وړه والا او مدرسه کې ولګوا هغه لنګری نه تاسو کو وړه سبا پورشته وي او دي سبا لمشته او بل سبا مشته ول دا وړه یوسا دا وړه یوسا هغه ورته ویل چې خدا مدرسه کې به ولګوي سبا نه بل ورځ وینا سبا نه بل ورځ به الله شتا به بدوړو تنظیم وکړي او زمنګ مدرسې ته د وړو ضرورت نشته دا یوسا او هغه ځای کې بستا غوان کې بسوږي هغه له بدوړو ضرورت خو چاته به ویلې نشي دا غته یوسا دا زمنګ دا ګوړي مولانا عبدالحق صاحب نور الله تعالی مرقده دا قاسم نانو توید دیوبند دا من از دیوبند کو دیوبند په سترګو موږ نه لیدلې او نه دیوبند دی دیوبند کوم دی من بس دیوبند قاسم نانو تویو چا ورته حلوا راوړه خانه کې بسر کړي وراړو جداواله پدې سو کوم طالبانو ته کېږي هغه با اخري دا ناشته وکړو کی هغه ورته داسې چللې چې زه به تاسو کوم چې طالبانو چیس کړي یاد ناشته کړي یا نه دا کړي طالبانو تراغل بچو ناشته مو کړي وای او هغه ته دا الوا یو سو واپس کړي د غوان کې د چا ضرورت هغه ته ناظم د مدرسې ورته وی چې خیر دی اغسته بم ویل نه دا خواهشات دي دا ضرورت آی جواب مرانو کو تاسو ملګری چې مدرسې جوړ کړي دي غالبا ها تاسو جوړ کړي دا څه شه ده خواهشات دي بچی ته په مدرسه کې ضرورت پوره کړي دا د چندن الوا او خړلا سبب په خېټه دي ټیمګو ته وغه چې خدای دې چا پلار مړ کې چې به راته خانه کراوړي نا تینا فارغ شو شارفی رحمت الله علیه چې فارغ شو هغه علما تانوی بابا رحمت الله علیه بل ورځ میزه کې بیان کولو کو هاټ کې تانوی بابا یو زر شپږ سو کتابونه لیکلي دا چې فارغ شو د سربندې وی د سربندې پټکی تړل ورتا تانوی بابا رحمت الله علیه مخ کې کاغذ لیکل او ناظم صاحب ته ور کول دا کاغذ والا او سټیج سیکریټری ته ورکا آغاز کیو کاغذ راغے آغا مولانا ویز پڑکی تڑلو تا تیار نہیں ماں اے اشرف علی تانوی ولی تیار نہیں ورطوی نانا تیار زکا نہیں ماں یو ولد پڑکی کی مانا استاذ وعد اخلی چھے بچیارن بے پڑکے ولے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنبے والبانی مولانا سب درود ہوئی صبر باندے ہوئی اس درود نشتا منگلہ داشے لگی دلے شاگرتوے مشا بزر کوا زی ولتاو موتران تصویر اخلاق تانوی بابا ورتوی ز تیار نہیں مان زببی گات بے استخارہ کو ما چی دو استازانو پٹکی تزان تیار ولے شمو گنا تانوی بابا رحمت اللہ علیہ ناظم ورتوی استازان خپکی جو استازان نہ ہو شرمے گما زکم تعالی درخواست در دا کاغذ لگ رہا کا زر پہ لکل اے زمان مشایخ استازانو قسم بخلے پٹکے پری داستاسی زمواری گرانا دا تاسمات زمواری را کوئے دنبے ول کے راتوے چھے اے بچی حرام با نخورے حرام با پٹکی مقصد خدا اے بچیا چد چاپے سل در تراغلا د قرآن و حدیث پر انا کی بے کے نن زما د قولی مسئلی روانی دی
یو مفتی صاحب یو شان فتوا ورکړي بل مفتی صاحب بل شان فتوا ورکړي یو توي تمرا کوا بل توي تمرا کوا اجو زمونږ د مولانو رشوت ته معلوم دي ها ورګه چې یا خو مې څوک دا سر وران کی داسم سمی کی نه دا خلاصم نه سمی چې برابر می کې خله خویم با عمر بناسی ورته ویم چې امیر المؤمنین رضی الله عنه لمبه خود دا تلی راکه چې دا خپل کم خلق بده لاس کولې زید دا خپل کولو ما ته وی چې ولې ویم یا امیر المؤمنین قسم دې زه دومره بیکار وم خوستا یوي واقعي راکه ایمان مضبوط کو ایمان نن زمون په یو مسله باندې ما ته بل مسله راغلی دا یو مسله باندې دوه مفتیانو فتوا یو شان بل شان یوي مدرسې نه راغلی دا ولی الله نه یریږي زما مدرسه دی باندې کانی را اوریږي خود بل مسلمان حق په خدای نه لګي د بل مسلمان پیسې دې په خدای نه لګي چې دې کې به د غریب خزب حسوي هغه غریب د خدای نه ما سوا بل څه د आवाज اورېدو نشتا لیکن مفتی صاحب تاد اٹک پسین لا وکړه عبد المتین تانه با الله تاسو نه کوي دا وجه دادا چې دین نن زمونږ دې اندازې تراغله مفتی با د علم د ذکر عمر ټیم په افتا لګولو به مفتی ته نه جوړ شو مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه ته بارکه یو چا ویل مفتی صاحب اداره ته مو وایا زه خو پونم مفتی ما مفتی نایم مفتی فرید صاحب شاته چې فقيه العصر او مفتی اعظم پاکستان ویلو د علماو په اعتمادو هغه ول ماته مفتی صاحب مو وای نن مونږ بس دوټی کی سبق مو ویلې موبایل لا سره تاسو ته پته ده اوس وخت لوی عالم څوک دی چې خچالا کوي ټول دروغ دی وای خو چې چالا کوي او دا غم ور سره دا بلامړي بعد دین اسمان ته رسي سي پښنه پشم خان جوړ باړه کی جلسه وا حارث ګل زمان نور الله تعالی مرقد او پسترګو معذور او زما استاد محترم لاړو ور سره او د سټیټ سیکریټری لګیو اوس به زمونږ استاد سے مهمان خصوصي شیخ العرب والعجم زینة المحدثین استاذ العلماء فقيه العصر مولانا مفتی محمد فرید سے دامت برکاتهم العالیہ هغه براشي نو هغه به دا صادر اکثر په دې داس به راغون کړو او داس به چولې داس دا ډول صادر به دې چولې سو بدی خو گاڑی کې بچ نه سم داس به کو داغه طریقې کار ده یو ځل اجي کېم تا زراغلم سپس کاتم پلان کوج ولاړو دې دې ځکه دې پلان کوج دې ګیټ سره ولاړ د لیدلو خبره درته نو مو په جندو چې مفتی صاحب دې زموږ د طالبای دور نو مای لاس کول کو چې لاس می خپل کو نو لاس را نخکته نو خو دې خلک ور منډو لاس دې شو مته دې شاب زه صادره دغه څه چولې داس مته ویزه مفتی صاحب زده ځان نه وشړل خدای کول ملاقات به نصیب شو مدرسې ته لاړم ما ول چې هغه طالب ما چې هغه چې کېم کې ولاړ وای او تاسو تم کوشته به مالاس درکو او تاسو مته چې ځا نو زالتا سشو والله عالم چې نو خار تلم پیر سباق شریف ته یا س رانه هیر دی اوس خودم راته دی مال ما ته وی بچیا امي زکه ته وشړلې چې تا پس بل طالب راتلو به زمالاس کولولو نو کې دې شي چې دې پلان کوچ والا مان کرانه وي غسته پلان کوچ والا مان چې دا خو مولا دې خلک لاسونه خولای نو بچیا دا علم او پټکې بدی د پاره نه استعمالو چې د خلقونه په پیسې وصول کو آی ها اول ما باندې او به په بل باندې دیوبند نوم اخلو ول دیوبند داخلكو ز ابل اورس د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه قبر تلاړم
او په دې نیت لاړم چې مولانا شاه اسماعیل شهید ته د انډیا نه دلته څنګه راغلی وي. اے د شاه عبدالغني صاحب زویا، اے د شاه ولی الله نوسیه، اے د قرآن ترجمانا، اے د پیغمبر د اولاد حصی، اے د پیغمبر کړوسیه، ته دلته څه ته راغلی وي؟ بالاکوټ کې دې څه کول؟ د هغه د روح نه جواب به ملاویږي په ورځ د قیامت باندې چې عبدالمتین هغې سي دپاره راغلی و چې د کوم سیز دپاره جناب رسول الله تبوک ته د مدینې نه تللی، جهاد دپاره راغلی و.